بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې یو شخص تر هغه پورې په یو اسم باندې نه پوهېدلی شي او نه یې په جمله کې په صحیح طریقې سره استعمالولی شي تر څو پورې چې دې شخص ته څلور شیان یاد نه وي. نو په هغې څلور شیانو کې اولنی شی و د اسم معرفه یا نکره کېدل چې موږ ویلیو دې ته د اسم اولنی تقسیم ویلی کېږي په اعتبار د تعریف او د تنکیر سره، او د دې مکمل وضاحت په تیر درس کې ذکر شوی و. دوهم شی و د اسم مذکر یا مؤنث کېدل. مونږ ویلیو چې دې ته د اسم دوهم تقسیم ویلی کېږي په اعتبار د جنس سره. نو په نن درس کې به مونږ د دې دوهم تقسیم د اسم بیان او وضاحت وکړو چې مذکر او مؤنث دا څه ته ویلی کېږي او د دواړو د پیژندلو نښې او علامې څه شی دي. نو په نن درس کې به مونږ 19 خبرې ذکر کو او بیان به کو د دې مذکر او د مؤنث متعلق. نو په نن درس کې اول نمبر خبره دا زمونږ سره د اسم دوهم تقسیم په اعتبار د جنس سره. اسم په اعتبار د جنس سره دا په دوه قسمه دی. یو ته وایي مذکر، دوهم ته وایي مؤنث. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې ذکر کیږي د مذکر تعریف، چې دا مذکر څه ته ویلی کیږي، تعریف یې څه شی دی. نو مذکر هغه اسم دی چې په هغه کې علامه د تانیث موجوده نه وي. لکه رجلون، دا رجلون، دا لفظ رجلون دا مذکر دی، مؤنث نه دی. ولی ځکه چې په دې رجلون کې علامه او نښه د تانیث موجوده نه ده. مذکر ګوره موږ په پښتو کې دې ته نر وایو او مؤنث دا مادې ته ویلی کېږي، ښځینه ته ویلی کېږي. صحیح شو؟ نو دا و دوهم نمبر خبره د مذکر تعریف. دریم نمبر خبره په نن درس کې دا د مؤنث تعریف، د مادې تعریف، چې مؤنث دا څه ته وایي. مؤنث دا هغه اسم ته ویلی کېږي چې په هغه کې علامه د تانیث موجوده وي. لکه فاطمتو، په دې لفظ فاطمتو کې علامه او نښه د تانیث موجوده ده چې هغه ګول تا ده، ګرده تا ده. څلورم نمبر خبره په نن درس کې د زمونږه نښې او علامې د تانیث، چې د تانیث علامې دا څو دي او کمی دي. نو د هر یوې وضاحت به هم ورسره ذکر کو. نو په اسم کې د تانیث علامې دا څلور دي. علامات د تانیث په اسم کې څلور دي. اول تای لفظي لکه فاطمتو، دوهم تا مقدره لکه ارزن. د دې تای لفظي او د تای مقدرې نه مراد تا مدوره ده، یعنی هغه ګول تا، یوه پرته اوږده تا وي، هغه ته مراد نه ده بلکې هغه ګول تا ته مراد ده. دریم الف مقصوره لکه موسی
څلورم الف ممدوده لکه حمراء. اوس د دې څلور واړو وضاحت کوو چې تای لفظي څه ته وایي، تای مقدره، الف مقصوره، الف ممدوده. نو دا څلور نښې او علامې د مؤنث دي، د مادي دي. که په یو لفظ کې د دې څلور نښو یا د دې څلور علامو څخه یوه علامه او نښه راغلې وه، هغې لفظ ته به موږ مؤنث وایو، مذکر به ورته نه وایو، نر به ورته نه وایو، ماده به ورته وایو. نو راځو اول د دې تای لفظي وضاحت کوو. دا څه ته وایي؟ تای لفظي د هغې تا ته ویلی کیږي چې په الفاظو کې موجوده وي، په الفاظو کې ذکر وي. لکه فاطمتو کې دغه آخر کې چې کومه تا ده دې ته تای لفظي ویلی کیږي، دا ګرده تا، او دا د مؤنث د مادې علامه ده په عربۍ ژبه کې. او تای لفظي ته تا متحرکه هم ویلی کیږي. دوهمه نښه او علامه د مؤنث وا تا مقدره. تا مقدره څه ته وایي؟ د هغې تا ته ویلی کیږي چې په الفاظو کې موجود نه وي، په الفاظو کې ذکر نه وي، بلکې مقدره وي، یعنی پټه وي. لکه ارزن. دا لفظ ارزن چې دی دا اوس مؤنث دی. مؤنث ولې دی؟ ځکه چې په دې کې تای مقدره ده، په دې کې د علامو د تانیث نه تا مقدره هغه موجوده ده. اگر که په الفاظو کې ښکاره نه ده، خو هغه څه شی ده؟ پټه ده. دا په اصل کې ارزتون دی. دا ارزون په اصل کې څه دی؟ ارزتون. اوس په دې باندې دلیل څه شی دی چې دا ارزون دا په اصل کې ارزتون دی؟ نو په دې باندې دلیل د دې لفظ ارزون تصغیر دی، چې د دې تصغیر اریزتون راځي. او دا تصغیر چې دی دا الفاظ خپل اصل ته واپس کوي. په اصل کې چې لفظ کې کم اصلي حروف وي، هغه اصلي حروف په تصغیر کې واپس راځي. نو د دې تصغیر اریزتون راځي. نو په اریزتون کې دا ګرده ته ذکر ده. دریمه نښه او علامه د مؤنث دا الف مقصوره. الف مقصوره څه ته وایي؟ دا هغه زائد الف ته ویلی کیږي چې د اسم په آخر کې وي او د هغې نه پس حمزه نه وي. وي د اسم په آخر کې او ورسره زائد وي، خو د دې نه پس څه نه وي راغلي؟ حمزه نه وي راغلي. لکه حبلا. ګوره په دې الف مقصوره کې شرط دا دی چې دا به زائد وي، اصلي به نه وي. لکه حبلا. د دې حبلا په آخر کې چې کوم دا الف دی دا الف مقصوره دی، دا علامه او نښه ده تانیث ده د مؤنث ده، ځکه چې دا زائده ده. څلورمه او آخرنۍ نښه او علامه د تانیث او د مؤنث د الف ممدوده. د الف ممدوده څه ته وایي؟ د الف ممدوده د هغې زائدې حمزې ته ویلی کیږي چې د یو اسم په آخر کې وي او د هغې نه مخکې الف وي. لکه حمراء. اوس په دې حمراء کې په دې آخر کې چې کومه حمزه راغلی دا الف ممدوده ده. ولې الف ممدوده ده؟ ځکه چې دا حمزه چې ده دا زائده ده او د دې نه مخکې چې دی څه راغلی دی؟ الف راغلی دی. نو دا څلور نښې او علامې د مؤنث دي، د مادي دي. په یو اسم کې چې د دې څلور نښو او علامو څخه یوه نښه او علامه هم موجود وه، نو هغې اسم ته چې دی مؤنث ویلی کیږي. نو دا وه څلورم نمبر خبره د تانیث یا د مؤنث د نښو ذکر او ورسره وضاحت. مونږ سره په نن درس کې پنځم نمبر خبره ده د مؤنث اولنی تقسیم. دا کمې نښې د مؤنث چې مونږه مخکې ذکر کړلی څلور،
اوس د دې په اعتبار سره درته د مؤنث تقسیم کوي چې د علاماتو د تانیث په اعتبار سره مؤنث دا په دوه قسمه دی یو ته ویل کیږي مؤنث قیاسي دوهم ته ویل کیږي مؤنث سماعي اوس مؤنث قیاسي څه ته وایي سماعي څه ته وایي د دې هر یو تعریف نو شپږم نمبر خبره ده د مؤنث قیاسي تعریف مؤنث قیاسي د هغه مؤنث دی چې په هغه کې علامه د تانیث ښکاره ذکر وي هر هغه مؤنث چې په هغه کې علامه د تانیث ښکاره ذکر وه نو هغې مؤنث ته یا هغې لفظ ته مؤنث قیاسي ویلی کېږي لکه عائشتو دارنګې ظلمتو په دې دواړو کې علامه د تانیث چې تای لفظي د هغه ښکاره ذکر ده اوم نمبر خبره د مؤنث سماعي تعریف چې مؤنث سماعي څه ته ویلی کېږي مؤنث سماعي د هغه مؤنث دی چې په هغه کې علامه د تانیث مقدره وي بلکې دا د عربو نه مؤنث اوریدلی شوی وي هر هغه لفظ یا هر هغه مؤنث چې په هغه کې علامه د تانیث ښکاره ذکر نه وي لیکن د دې باوجود هم عرب هغه لفظ هغه مؤنث استعمالوي نو دقې لفظ ته مؤنث سماعي ویل کېږي لکه ارزن دا ارزن دا په اصل کې ارزتون دی اوس په دې لفظ ارزن کې چې دی علامه د تانیث ښکاره ذکر نه ده بلکې څه شی دی مقدره ده پټه ده او دا لفظ ارزن چې دی دا عرب چې دی دا مؤنث استعمالوي اوس موږ به مؤنث سماعي څه رقم پیژنو چې دا لفظ مؤنث سماعي دی او کنا مؤنث سماعي نه دی نو د دې دپاره به زه تاسو ته یو څو نښې او علامې د مؤنث سماعي ذکر نو دا زمونږ سره اتم نمبر خبره هم کیږي نو اتم نمبر خبره زمونږ سره ده د مؤنث سماعي د پیژندلو علامې او نښې د مؤنث سماعي د پیژندلو نښې او علامې دا پنځه دي نو اوله نښه او علامه د مؤنث سماعي د پیژندلو دا ده چې د هغه لپاره مؤنث اسم اشاره استعمال کړی شوي وي د دې مطلب دا دی چې هر هغه لفظ چې په هغې لفظ کې د مؤنث کومه ښکاره علامه ذکر نه وي لیکن د دې باوجود هم هغې لفظ لپاره د مؤنث اسم اشاره راوړلی شوي وي مؤنث اسم اشاره ورته استعمال کړی شوي وي نو دقه لفظ دا به څه شی وي مؤنث سماعي لکه هذه جهنم التي دلته اوس دا جهنم چې دی دا مؤنث دی دغه لفظ لیکن په دې کې ښکاره علامه د مؤنث ذکر نه ده نه پکې تا لفظي شته دی نه پکې الف ممدوده شته نه پکې الف مقصوره لیکن بیا هم دا مؤنث دی عرب مؤنث استعمالوي نو نښه د پیژندلو د دې څه شوه چې هغه دا دی چې دې ته دا مؤنث ولې دی ځکه چې دې دپاره د مؤنث اسم اشاره استعمال کړی شوی چې هغه هذه دی دا اوله نښه او علامه د مؤنث دویمه نښه او علامه دا ده چې صفت مؤنث راغلی وي هر هغه لفظ چې په هغه کې ښکاره علامه د مؤنث نه وي لیکن د هغې صفت مؤنث راغلی وي نو دغه لفظ به مؤنث وي لکه العین الصالحة نعمة من الله
اوس دلته دا العین العین الصالحة کې دا العین دا مؤنث دی، مؤنث کې بیا مؤنث سماعي دی. ولې؟ ځکه چې د دې صفت الصالحة مؤنث راغلی. دا دوهمه نښه او علامه د مؤنث سماعي د پیژندلو. دریم، د هغه لپاره فعل مؤنث راوړلی شوی وي. هر هغه لفظ چې په هغه کې ښکاره علامه د مؤنث ذکر نه وي، لیکن د دې باوجود هم ورته فعل مؤنث راوړلی شوی وي، د مؤنث فعل ضمیر ورته راجع وي، نو دغه لفظ به مؤنث سماعي وي. لکه فصلت العیر. اوس دلته چې دی دا العیر دا مؤنث سماعي دی. ولې؟ ځکه چې د دپاره فعل چې فصلت دی دا مؤنث راوړلی شوی. څلورمه نښه او علامه د مؤنث دا ده چې په تصغیر کې تا راځي. هر هغه لفظ چې د هغه په تصغیر کې تا راتله، چې د هغې لفظ نه کله تصغیر جوړولی شي، په هغه تصغیر کې تا راتله، نو هغه لفظ به څه وي؟ مؤنث سماعي. لکه ارزن چې د دې تصغیر اوری زتون دی. پنځمه او اخرنۍ نښه او علامه د مؤنث سماعي د پیژندلو دا ده چې د هغه طرف ته د مؤنث ضمیر راجع وي. هر هغه لفظ چې د هغه طرف ته د مؤنث ضمیر راجع و او په هغه کې ښکاره علامه د مؤنث نه وه، د تانیث نه وه، نو هغه لفظ به مؤنث سماعي وي. لکه هي عصای یا والسماء بنیناها. دا وه اتم نمبر خبره د مؤنث سماعي د پیژندلو پنځه نښې مونږه ذکر. نهم نمبر خبره د مؤنث سماعي تقسیم، چې دا مؤنث سماعي دا په دوه قسمه باندې دی. یو ته وایي واجب التانیث، دوهم ته وایي جائز التانیث. دا نهم نمبر خبره ده چې مؤنث سماعي دا په دوه قسمه دی، یو واجب التانیث، دوهم جائز التانیث. لسم نمبر خبره د واجب التانیث بیان او وضاحت. نو د واجب التانیث بیان او وضاحت دا دی چې دا واجب التانیث د هغه مؤنث سماعي ته ویلی کیږي چې د هغه مؤنث ویل واجب وي او مذکر ویلی ناجایز وي. یعنی هغه ته همیشه لپاره د مؤنث ضمیر راجع کیږي او د مؤنث احکام پرې جاری کیږي. هغه الفاظ چې هغه واجب التانیث دي چې هغو لپاره همیشه لپاره د مؤنث ضمیر راجع کیږي او د مؤنث احکام پې جاری کیږي، هغه الفاظ دا دي. اول، اعضای متکرره د انسان. د انسان د بدن د جسم چې کم اعضا دو دي، نو هغه مؤنث دي. بیا په مؤنث کې مؤنث سماعي، بیا په مؤنث سماعي کې واجب التانیث. خو علاوه د خدین، د رخسار، اننګو او دارنګې د حاجبین، د وریځو نه، د دې دوو نه علاوه چې د انسان په بدن کې جسم کې کم اعضا دو دي، هغه واجب التانیث دي، لکه یدون، عین وغیره. دوهم، د لمر نومونه. د لمر چې څومره نومونه دي هغه واجب التانیث دي، لکه شمسون. دریم، لفظ نفسون. دا لفظ نفسون دا هم واجب التانیث دی. څلورم، د جهنم نومونه لکه سقر، سعیر وغیره. پنځم، د شراب نومونه لکه صبوح، غبوق وغیره. شپږم، د هواګانو نومونه لکه قبول، دبور وغیره. اوم، د جنگ نومونه. اتم، د ښځو نومونه لکه زینب، مریم وغیره. نو دا وه لسم نمبر خبره چې د مؤنث سماعي د اولنی قسم چې واجب التانیث و د هغې بیان او وضاحت. یو لسم نمبر خبره په نن درس کې ده زمونږ سره
د جائز التانیث بیان او وضاحت چې دا څه ته ویل کیږي او کم کم دي. جائز التانیث دې ته وایي چې تانیث واجب نه وي، یعنی کله د مذکر احکام پرې جاری کیږي او کله د مؤنث. لکه لفظ السما دې ته د مؤنث ضمیر هم راجع کیږي، لکه اذا السماء انفطرت، او مذکر ضمیر هم ورته راجع کیږي، لکه السماء منفطرم. ګورې د دې السما په آخر کې چې کومه حمزه ده دا د تانیث د پاره نه ده، دا نښه د تانیث نه ده په دې کې چې کومه حمزه ده. هغه الفاظ چې هغه جائز التانیث دي چې د هغې لپاره د مذکر ضمیر هم راجع کیږي، د مؤنث ضمیر هم ورته راجع کیږي، دارنګې د مؤنث او د مذکر دواړو احکام پرې جاری کیږي، نو هغه الفاظ دا دي چې په هغو کې اولنی دی د ځایونو نومونه. کوم چې د ځایونو نومونه دي دې ته د مذکر ضمیر هم راجع کولی شي، دارنګې د مؤنث هم. په دې باندې د مذکر احکام هم جاری کولی شي، د مؤنث هم. که د ځایونو نومونه دا په تاویل د موضعن یا بلدن واخیستلی شي نو بیا دا الفاظ مذکر دي، او که په تاویل د بقعتن یا بلدتن سره واخیستلی شي نو بیا دا مؤنث دي، لکه المکة المکرمة موضع یا بلدتن. که په موضع سره واخیستلی شي مذکر، او که په بلدتن سره واخیستلی شي بیا څه شی دی؟ مؤنث دی. دوهم د قبیلو نومونه، که دا قبیلې په تاویل د حیون سره واخیستلی شي نو مذکر دي، او که په تاویل د قبیلتون سره واخیستلی شي نو بیا مؤنث، لکه بنو نذیر. دریم د عربی ژبې ټول کلمات، که هغه کلمات حروف التهجی دي، که حروف عامله، که حروف غیر عامله، او که اسماء، او که یا افعال، که دو کې هر یوي، که دا کلمات په تاویل د لفظ سره واخیستلی شي نو دا بیا مذکر دی، او که په تاویل د کلمتون سره واخیستلی شي نو دا بیا مؤنث دی، لکه حروف الندا یا با تا د الف نه واره تر یا پورې دا حروف تهجی دي. که دا په تاویل د لفظون سره واخیستلی شي نو بیا مذکر، او که په تاویل د کلمتون سره واخیستلی شي بیا څه دي؟ مؤنث. بیا د مؤنث احکام پرې جاری کیږي. څلورم هغه مصدر چې د هغه نه مراد وصف یعنی صفت وي، نو که دغه مصدر بیا مبتدا واقع و نو د خبر مذکر او مؤنث دواړه راوړلی شي، لکه الصلاة حاضرتون. دا الصلاة چې دی دا اوس مصدر دی، خو دلته د وصف لپاره استعمال شوی، وصف دپاره دی، مراد تی وصف دی، نو د دې چې خبر کم دی هغه حاضرتون هم ویلی شي، دارنګې حاضرون هم دواړه راوړلی شي، مذکر او مؤنث دواړه. او که دغه مصدر خبر واقع و مبتدا نه و واقع نو بیا د دې چې دی مبتدا، د دې خبر مبتدا مذکر او مؤنث دواړه راوړلی شي، لکه هذا قول حق، دارنګې تلک قضیة حق. پنځم کله چې فعول وزن په معنا د فاعل وي، وزن د څه شي وي؟ فعول. خو دا فعول په معنا د چا وي؟ فاعل. یعنی هر هغه لفظ چې هغه په وزن د فعول وي، خو دغه لفظ چې په وزن د فعول وي دا په معنا د فاعل سره وي، د فعول سره نه وي، نو په دې باندې هم د مؤنث او د مذکر دواړو احکام جاری کولی شي، لکه امرأة صبور، دارنګې داسې ویلی شي چې رجل صبور. شپږم کله چې فعیل وزن په معنا د مفعول وي، لکه امرأة جریح یا رجل جریح. اوم کله چې اسم تفضیل استعمال په من سره وي، لکه الصلاة خیر من النوم. اتم کله چې د مفعال وزن وي، هر هغه لفظ چې په وزن د چا وي مفعال وي نو په دې باندې د مؤنث احکام هم جاری کولی شي، د مذکر هم، د مؤنث ضمیر هم ورته راجع کولی شي، د مذکر هم دواړه. لکه منطار. نهم کله چې د مفعیل په وزن وي،
لکه مسکینون د دواړو احکام پې جاری کولی شي مذکر او مؤنث. لسم کله چې د مفعلون وزن وي لکه مقولون. 11 کله چې فعلون په وزن د مفعول سره وي لکه ذبحون. نو دغه 11 الفاظ چې مونږ تاسو ته ذکر کړل، بعضې پکې اوزان و بعضې پکې الفاظ هم دغه شانتو و. نو دو ته چې دی د مذکر او مؤنث دواړو ضمایر راجع کولی شي، د دواړو احکام پرې جاری کېدلی شي. دا و 11 نمبر خبره په نن درس کې. 12 نمبر خبره په نن درس کې دا یوه فایده. فایده دا ده چې بعضې صفات چې د مؤنث سره خاص وي هغه هم واجب التانیث دي، د هغو تانیث راوړل واجب دي، مؤنث استعمالول واجب دي، لکه حائز، طالق، مرضع وغیره. لیکن دې ته مؤنث سماعي نه ویلی کېږي. علامه د تانیث پکې ښکاره ذکر نه ده، لیکن د دې باوجود هم دې ته مؤنث سماعي نه ویلی کېږي، لیکن واجب التانیث دي. مؤنث سماعي ولې ورته نه ویلی کېږي؟ ځکه چې کله کله د دو پورې تا ملحق کېږي، د دې الفاظو په آخر پورې څه ملحق کېږي؟ په وس کېږي تا، لکه حائزتون وغیره. 14 نمبر خبره چې دا هم فایده ده هغه دا ده، هغه فایده چې واجب التانیث ته همیشه د مؤنث ضمیر راجع کېږي. کم لفظ چې واجب التانیث وي هغه ته همیشه لپاره د مؤنث ضمیر راجع کېږي او د مؤنث احکام پرې راجع کېږي، او صفت یې هم مؤنث راوړلی کېږي. لیکن صرف په یو ځای کې لفظ نفسن تا د مذکر ضمیر راجع شوی دی، خو هغه هم په تاویل د شخصن سره اوړي. دا لفظ نفس هلته په تاویل د چا سره اوړي؟ شخصن سره. نو موږ وویلې مخکې که نه چې دا لفظ نفسن دا څه شی دی؟ واجب التانیث دی. لیکن په قرآن کریم کې په یو ځای کې د لفظ نفسن ته ضمیر د مذکر راجع شوی دی، د مؤنث ضمیر ورته نه دی راجع شوی، خو هلته چې دی دغه لفظ نفسن دا په تاویل د چا سره دی؟ شخصن سره. لکه فقل نضربوه ببعضها. دلته چې دی اضربوه کې دا هو ضمیر چې دی دا راجع نفس ته دی، خو دلته نفس په تاویل د څه شي سره دی؟ شخصن سره. دا و 2 نمبر فایده او 14 نمبر خبره. 3 فایده په نن درس کې او 14 نمبر خبره ده په کومو الفاظو کې چې د مؤنث علامه موجود وي او هغه الفاظ د مذکر لپاره استعمالیږي یا د مذکر نوم وي، نو هغه الفاظ به مؤنث وي. اگر که د مذکر نوم وي او د مذکر لپاره څه کېږي؟ استعمالیږي. ولې؟ ځکه چې نحویان بحث د الفاظو څخه کوي، د ذات او د معنا څخه یې نه کوي. لکه طلحتو، نو دا لفظ طلحتو دغه لفظ مؤنث دی اگر که دا نوم د چا دی؟ د مذکر دی. نو دا لفظ چې دی دا په خپله څه دی؟ مؤنث دی. 15 نمبر خبره په نن درس کې زموږ سره ده د مؤنث 2 تقسیم. اولنی تقسیم خو زموږ د مؤنث وکړو په اعتبار د علاماتو د تانیث سره. نو دا 2 تقسیم چې کېږي دا د مؤنث په اعتبار د ذات سره، چې ذات په اعتبار سره مؤنث دا په 2 قسمه ده. یو ته وایي مؤنث حقیقي، دوهم ته وایي مؤنث لفظي. 14 نمبر خبره د مؤنث حقیقي تعریف دی چې مؤنث حقیقي څه ته وایي. مؤنث حقیقي د هغه مؤنث دی چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر دی. هر هغه مؤنث چې د هغې مؤنث په مقابل کې سا لرونکی مذکر و، نو دغې مؤنث ته مؤنث حقیقي ویلی کېږي. لکه د امرأتون په مقابل کې رجلون دی. امرأتون دا مؤنث دی، په مقابل کې سا لرونکی مذکر شته چې رجل دی، سړي ته ویلی کېږي. او دارنګې ناقتون د دې په مقابل کې څه دی؟ سا لرونکی مذکر دی چې هغه جمل دی. 19 نمبر خبره او آخرنۍ خبره د نن درس هغه د مؤنث لفظي تعریف. مؤنث لفظي د هغه مؤنث دی چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر نه وي. هر هغه مؤنث چې وي مؤنث
خو د هغې مؤنث په مقابل کې سا لرونکی مذکر نه و. مذکر وي خو سا لرونکی څه وي؟ نه وي. نو هغې ته هم څه ویلی کېږي؟ مؤنث لفظي، لکه ظلمتون او قوتون. خو ظلمتون په مقابل کې مذکر شته چې نورون دی، خو څه نه دی؟ سا لرونکی نه دی. دارنګې قوتون په مقابل کې چې دی هغه مذکر شته دی خو څه شی نه دی؟ سا لرونکی نه دی. قوتون په مقابل کې ضعف دی. نو هر هغه مؤنث چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر نه و، نو هغه به څه شی وي؟ هغه به مؤنث لفظي وي. که مذکر و خو سا لرونکی نه و، نو بیا به هم څه شی وي؟ مؤنث لفظي وي. نو دا و د عربۍ د ګرامر زمونږ نننی درس چې په نن درس کې مونږه ټول په ټوله 19 خبرې ذکر کړلې، 19 خبرې مو وویلې.